بسم الله الرحمن الرحیم. نن مو یو موضوع ټاکلې ده. غواړو چې په یو مستطیلي کانال کې د اوبو د مقدار جریان پیدا کړو. نو د دې لپاره داسې یو پوښتنه راکړل شوې ده، وایي په درکړل شوي مستطیلي مقطع کې د اوبو د جریان مقدار پیدا کړئ. راکړل شوي معلومات یعنې کوم معلومات چې موږ ته راکړي دي، الف د مقطع مساحت یې راکړی دی چې 32 متر مربع کیږي، او ب د کانال د سطحي د سطحې طولي مایل یې راکړی دی چې یو پر زر کیږي، او د شیزي ضریب یې راکړی دی چې 2.5 سره دی. او بل دغه مقطع لپاره یو شرط دا دی چې دغه مقطع باید په اقتصادي حالت په نظر کې ونیول سي، یعنې دغه مقطع چې ډیزاین کیږي باید هغه اقتصادي شرط په نظر کې ونیول سي. اوس راځو د دې سوال د حل کولو لپاره کوم معلومات چې موږ ته راکړل شوي دي چې هغه مساحت و، یعنې ا ایریا مساوي کیږي له 32 متر مربع سره، او بل اس یا سلوپ مساوي کیږي 1 تقسیم پر 0.0.201 سره، سی چې دی د ضریب شیزي ضریب دی چې 2.5 چې دا یو ثابت عدد د جدولونو نه اخیستل کیږي، او د اقتصادي شرط لپاره بیا بی مساوي کیږي له 2 ډي سره ده. نو موږ نه غوښتلي دي چې موږ A پیدا کړو، B پیدا کړو او Q پیدا کړو. یعنې د کانال A او B خو یو شی راځي چې ځکه دا خو مستطیلي کانال دی، او بل Q یا مقدار د جریان پیدا کړ. اوس راځو د دې سوال د حل کولو لپاره موږ راځو اول د مستطیل د مساحت عمومي فورمول لیکو. A ځکه چې زموږ مقطع چې دی مستطیلي ده، A مساوي کیږي B ضرب D سره. نو دلته بی ضرب ډي موږ خو بی ویلی و چې 2 ډي سره ده، یعنې اقتصادي حالات باید موږ په نظر کې ونیوسو. نو د دې لپاره A مساوي کیږي بی ضرب د ډي سره. د دې چې نه مساوي کیږي بی ضرب در 2 مساوي کیږي 2 ضرب ډي ضرب ډي، دا مساوي له 2 ډي مربع سره. یعنې دا ډي په دې خاطر 2 ځل نیول شوې ده چې دلته موږ بی مساوي ده له 2 ډي سره په نظر کې نیولی و، یعنې اقتصادي حالت یې. اوس راځو د مساحت موږ ته A راکړل شوی و چې 32 متر مربع سره، نو دا مساوي کیږي له 2 ډي مربع سره، یعنې 32 متر مربع راکړی و هلته، او 2 ډي مربع موږ دلته پیدا کړه. اوس راځو اطراف په دوو باندې تقسیموو، یعنې 32 تقسیم پر 2 او 2 ډي مربع هم تقسیم پر 2، تر څو موږ د دې قیمت په لاس راوړو. له دې چې نه 32 پر 2 دغه 2 له 2 سره خلاصیږي، نو ډي مربع مساوي کیږي له 14 سره. دې لپاره له اطراف نه موږ جذر نیسو، نو ډي قیمت راځي موږ ته په لاس 4 متر سره. بی مساوي کیږي له 2 ډي سره، بیا هم هغه اقتصادي شرط یا اقتصادي حالات یې لیکو. نو دې لپاره بی مساوي کیږي 2 ضرب 4 سره مساوي له 8 مترو سره. 2 ضرب 4 یعنې 2 ډي سره 2، او د ډي قیمت راکړل شوی و 4، نو دا کیږي 8 مترو سره. اوس موږ هایدرولیکي شعاع یا آر پیدا کوو. آر مساوي کیږي له ډي تقسیم پر 2 سره، چې دا مساوي کیږي د ډي قیمت موږ ته راکړل شوی و 4 و، او تقسیم پر 2 مساوي کیږي له 2 مترو سره. موږ د آر قیمت هم پیدا کړ. اوس راځو عمومي فورمول لرو موږ چې Q مساوي کیږي یا مقدار د جریان یا مقدار د ډسچارج مساوي کیږي A ضرب د C جذر R ضرب S. دې فورموله کې Q چې د مقدار د جریان یا مقدار د ډسچارج دی، A چې دی د مقطع مساحت دی، C چې دی د شیزي ضریب دی، او R چې دی هایدرولیکي شعاع ده، او S چې دی سلوپ یا د کانال طولي مایل ده. د دې چې نه موږ لرو چې Q مساوي کیږي A قیمت یې 32 راکړی و، د C قیمت 2.5 راکړل شوی و، او د R قیمت موږ پیدا کړ 2 متره و، او د S قیمت هم موږ درلوده 0.201. اوس راځو دغه محاسبه کوو. د دې محاسبې لپاره موږ کولی شو ماشین حساب نه مرسته وغواړو، د ماشین حساب په واسطه غواړو د دې محاسبه وکړو. نو د دې قیمت راځي اوس